السلام علیکم. نن را سره ناست دی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب. یو ډېر امپورټنټ کوېسچن مې ذهن ته راغلی و او ما ویل چې دا به زه کله د ډاکټر صاحب نه کومه. ډاکټر صاحب دا مونږ که نن سبا وګورو زمونږ په دې خلکو کې د اونرشپ هغه احساس نشته. یعنې څوک دا نه وایي چې لکه مطلب دا دی د ملک سره دا چل وشو یا دا چل وشو، الټا ورپسې مسخرې کوي او خنداګانې کوي چې دا ولې. د اونرشپ بنیاد چې دی نو دا مونږ په دریو کیټګریز کې تقسیمو. یو کور دی، دا یو رور دی، هغه چې دیوال کې څه نقص وویني نو زر سیمټ راوړي یا خټه راوړي هغه دیوال بند کړي. کور کې وګوري چې څه کمی نو بازار ته منډه کړي او هغه څیز راوړي. میلمه چې راشي نو هغه رور چې دی نو هغه خپل هغه کوشش کوي چې د میلمه هم عذر وشي. او یو بل رور دی هغه دی کې یو کار هم نه کوي نو دا کور به د دغې رور ګڼلی شي او به د دې رور به ګڼلی شي. دا د کور په سطح ده. که ته اونرشپ غواړې نو ته به کنټریبیوشن کوې چې ستا څومره کنټریبیوشن دی په دغه کور کې نو هغه اونرشپ به هغه احساس به تا ته کېږي. اوس فار ایګزامپل تا د بجلۍ یو ډېر ښکلی بورډ لګولی دی نو ته به که هغه خرابېږي نو ته به خفه کېږي که نه، خو چې بل چا کړي دي او تا نه دي کړي نو ته نه د هغې د ښې تپوس کوې او نه د بدې تپوس. د ادارې په لیول باندې ته سټوډنټ یې، که تا ته خپل رایټ میلاویږي، فیصلې په اداره کې په میرټ کېږي، ایډمیشن تا ته په میرټ میلاو شوی دی نو ته به نور ملګري م راولې چې راځه زمونږ اداره چې ده زمونږ اداره، دلته انصاف کېږي، دلته میرټ کېږي، دلته چا سره زیاتې نه کېږي نو ته به نور خلک انوایټ کوې چې ستا ادارې ته راشي. دغسې استاذ دی، استاذ که ځي اول ته لرې شي او هیډ اف ډپارټمنټ ته ووایي یا چا ته ووایي چې ماله دفتر راکړه، هغه وله دفتر ورکړو، یو کمپیوټر یې ورله ورکړو، کرسۍ یې ورله ورکړه، دا د ده نه دي. دا استاد چې کله خپل محنت وکړي او دی فنډینګ راوړي، دی لیبارټرۍ جوړې کړي، یا دغه دفتر کې امپروومنټس وکړي یا دغه ډپارټمنټ کې امپروومنټ وکړي یا یو سیسټم ډیولپ کړي نو هغه چې بیا څوک خرابوي نو دی به پرې خفه کېږي. نو دا اونرشپ احساس چې څومره د ادارو د مشرانو یا د کور د مشرانو ذمهواري ده نو دغه هومره زما او ستا هم ده، د کامن مین هم ده چې آیا مونږ دغه خپل فرایض صحیح ادا کوو چې مونږ ته اونرشپ میلاو شي. اوس ملکي سطح باندې د اونرشپ احساس په څنګه کېږي؟ نمبر 1 چې ستا پیسه ده تا د ټکس په شکل کې ورکړې ده، هغه صحیح استعمالیږي. که هغه صحیح استعمالیږي نو تا ته د خپل وطن سړک، د خپل وطن دیوال، اسپتال، تعلیمي اداره، فوجي، پولیس والا، کمیشنر، دا ټول تا ته خپل ښکاري ځکه دې ستا په پیسو باندې حکومت ساتلی دي چې ستا خدمت وکړي. تا اوټ ورکړی دی او تا یو سرکار منتخب کړی دی چې دا خلک به زموږ د وطن حکمرانی کوي او ستا د اوټ مطابق هغې ته رایټ ورکړی شو نو چې هغې هر څه کوي نو ته به بیا ډیفینډ کوې ځکه د جمهوریت طاقت چې دی نو دا په ټوپک نه راځي. د جمهوریت طاقت په دې دی چې زما ستا د اظهار او د نورو ملګرو یو شریکه ډله ده، موږ په شریکه یو مشر خوښ کړو، موږ به هغه مشر سپورټ کوو چې د دې قوم دپاره او د دې خلکو دپاره د دې ډلې دپاره کار وکړي. که دې موږ نه سپورټ کوو نو دې به خامخا بل څوک راځي او څپېړه به ترې وباسي. د پردي وطن خلاف به موږ سپورټ کوو، موږ به ورسره ودرېږو. خو که چېرې ما تا ووټ ورکړو او هغې سړي ته اختیار میلاو نه شو نو هغه چې څوک اقتدار کې راغی نو هغه موږ نه ونکو ځکه هغه زمونږ په ووټ نه دی راغلی، نه هغه مونږ لرکو او نه راولو نو زما او ستا پکې څه کار شو. نو اونرشپ علا هغې راځي چې تا ته خپل حقوق میلاویږي او حقوق چې دی نو دا انډیویجوال اوبلایجنګ نه دی چې ته ذاتي طور یو سړي له سړک جوړ کا یا ورله څه بلډینګ جوړ کا یا ورله نوکري ورکه، نه، قومي سطح باندې تا د ټکس پیسه صحیح ولګوله، تا قوم له سیکیورټي ورکړه، تا قوم له انصاف ورکو، تا یو ماشوم تکړو هغه له په میرټ باندې هغه مره اختیار ورکو نو هغه به هغه اون کوي. خو که وداوټ میرټ په انجسټیسز باندې
او په غلا باندې تاسو وکړو نو هغه قوم نه اون کوي او هغه پاتې کیږي. او دا مثال بیا خلک ورکوي چې کله برتانیا دویم جنگ عظیم کې شاملې ده نو د هغې نه خپل مشر د جج نه تپوس وکړو چې د وطن کې انصاف کیږي. هغه ورته وی او انصاف کیږي نو هغه وی گو هیډ وذ د وار جنگو کې دا به مونږ ګټو ځکه چې کم قوم ته انصاف ملاویږي حق ملاویږي. ګوره ستا کور دی تا ته هغې کې خپل حق ملاویږي نو سبا ستا د دې کور باندې چې څوک حمله کوي نو ته به د دې کور حفاظت کوي ځکه دا کور ستا د امن او د خوشحالۍ ځای دی. خو که دلته تا ته حق نه ملاویږي نو چې سبا پې څوک حمله کوي نو ته به د هغه حمله کوونکي ملګری چې دې کور کې خو ما سره الریډي زیاتېږي دا هغه اصلي اونرشپ دی چې دا د عوامو ذمهواري ده. دا احساس به مونږ هم کوو چې دا هر څه زمونږ دي. خو آیا زمونږ دي نو دا زمونږ دي چې دي نو د دې مطلب دا نه دی چې دا به هر څه مونږ په څادر کې په ځان راړو کور ته به وړو. نه دا زمونږ د قوم دي. دلته ماته انصاف ملاویږي دلته ماته میرټ ملاویږي دلته زما په ټیکس باندې صحیح کارونه کیږي نو زه به ټیکس هم په خوشحالی ورکوم او زه به عدالت ته هم په خوشحالی ځم زه به ادارې ته هم په خوشحالی ځم زه به روزګار هم په مینه کوم او هغه سیسټم به سپورټ کوم. نو نمبر 1 چې دی دا کنټریبیوشن دی چې هاو مچ ډو یو کنټریبیوټ ټو ا سوسایټي so that you can defend it. او سیکنډلی چې تا ته د سټیټ له طرفه چې ستا کوم حقوق دي هغه تا ته ملاویږي. حقوق کې ډیموکراسي راغله جسټس راغی او میرټ راغی چې دا پکې نو وطنونه ښادي خوشحالي آبادي خلک قربانۍ ورکوي او چې دا پکې نه هغې په ټکرو سري او خپل مخالفي او پردي مخالفي نو د اونرشپ احساس په چې تاسو راولئ نو کنټریبیوټ کوئ به چې تاسو ووایئ چې دا شی زما دی کاغه د سیستم په شکل کې دی کاغه د مویبل یا امویبل ایسټس په شکل کې دی چې دا تا کنټریبیوټ کړي کنه نو هغه ته اون کوي. نو چې تا کنټریبیوټ کړي نه او ته غلا لټلې نو هغه ته څنګه اون کوي هغه ته دشمن شوي اونر نه شوي. نو دا لکه یو کامن سوچ دی د سوسایټۍ د ډیولپ خلکو او ځکه ترقي یافته ملکونه مخ په ترقۍ روان دي او کمزوري ملکونه مخ په شا روان دي چې دی اونرشپ نه دی په خپله څه کوي او نه ورله سرکار هغه امره رایټس ورکوي چې دی هغه اونرشپ یقیني کړي. نو چې اونرشپ نه وي نو د اردو هغه کټي راوړي که نه د اردو کې شمار شي هغه خلک نو خلک یې قومي وسایل هم لوټي او ذاتي وسایل هم چې دی د قبضهګر ګروپونه پکې را پیدا شي چې چا څومره قبضه کا هغه امره د هغه دی چې قانون او نظام نه. نو چې مونږ دا بحث کنکلود کوو نو مونږ دې خبرې ته رارسو چې ریاستونه په رایټس او په ډیوټي په دې باندې بیسي چې ما ته خپل رایټس میلاو شي او زه خپل فرایض ادا کړم. لکه د مثال په توګه په برطانیه کې ما لږه نوکري کړې چې کله ما جاب بس کو چې زه نه کوم نو ریاست ما ته وایي چې تا مونږ له ټیکس را کړی دی د هغې به بینیفټس مونږ تاله درکوو. ما ورته وایي زما پیسو ته حاجت نشته ما ته وایي ستا نشته خو دا ستا حق دی دا چې کوم ټیکس ورکړی دی اوس چې ته روزګار نه کوې نو د هغې بینیفټس به تا ته درکوم. نو آیا زما وطن کې زما ټیکس چې ما چاله ووټ ورکړی دی او هغه کوم منشور مال را کړی دی په هغې باندې لګي او کنه خلک یې د ذاتي مفاداتو او د یو سپیسیفیک اوپینین بلډینګ دپاره یا برایپولو دپاره ایم این ایز او ایم پی ایز او سینیټران او دغې خلکو ته ورکوي هغې پې عیاشۍ کوي. نو که دا په پبلک باندې لګي او پبلک ته دا احساس وي او هغې ته پریکټیکلی دي دا وښیي چې بای تا ټیکس ورکړی د هغې دا بینیفټس اوس تو ډیزرو کوې دا ستا حق دی نو خلک به دا ټیکس په مینه ورکوي. خو که دا په خلکو نه لګي نو اټومیټیکلی خلک به بنیتي او سرکار به مجبوري چې په زوره د خلکو نه ټیکس والي نو دام تاوان دی. دقسې په میډیا باندې میډیا چې د پبلیکي نو هغې ریاست ته ګټه کوي هغې ټیکس ورکوي په انکم باندې. خو که چېرې ریاست میډیا د خپلو مقاصدو دپاره استعمالوي نو د ټیکس پیسې به میډیا له ورکوي او میډیا به یو تاواني بزنس وي نو هغه ولته د قوم نقصان دی. نو دغه بنیادي خبرې دي چې رایټس او ډیوټي دا د دواړه طرفه یو جاینټ میشن چې ریاستونه په مخ کې بوځي. ډېره مهرباني.